د الرعد مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 14مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 43 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 18 آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. لتان مخکې هم مونږ ډیر پیغمبران لیږلي دي او مونږ هغوی د میرمنو او اولادونو خاوندان ګرځولي وو او د هیڅ یو پیغمبر هم د دې وس واک نه و چې بې د الله له اذن څخه په خپله یې کومه نښانه راوړې ښودلې وای. د هر وخت لپاره یو کتاب دی. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. د الله چې څه ته خوښه شي له منځه یې وړي او څه ته چې خوښه شي برقراروي ام الكتاب له همغه سره دی. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. او ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوم شوم عاقبت اختار چې موږ دغه خلکو ته ورکوو د هغه کومه برخه کوم ستا په ژوندانه کې وروخیو یا د هغه لمنځ ته راتګ نه مخکې موږ ته وفات کړو. په هر حال ستا وظیفه یوازې پیغام رسول دي او د اعمالو حساب اخیستل زمون کار دی. اولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. آیا دغه خلک نګوري چې موږ په دغه سیمې را روان یو او د هغې دایره له هرې خوا راتنګوو؟ الله حکومت کوي. هیڅوک د هغه په فیصلو باندې تجدید نظر کوونکی نشته او د هغه په حساب اخیستلو کې څه ځنډ نه راځي. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. نو دوی نه مخکې چې کوم خلک تیر شوي دي هغوی هم غټ چلونه چلولی دي خو اصلي فیصله کوونکی چل په ټوله معنا یوازې د الله په لاس کې دی. هغه پوهیږي چې څوک څه ګټي او دغه د حق منکران به ډیر ژر وګوري چې عاقبت د چا په ګټه تمامي. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. دغه منکران وایي چې ته د خدای لیږل شوی نه یې. ووایه زما او ستاسې په منځ کې د الله شاهدي کافي ده. ورپسې د هر هغه چا شاهدي ده چې د آسماني کتاب علم ولري. اوس را رسیږو د ابراهیم سورې ته چې د قرآن عظیم شان 14مه مبارکه سوره ده. 52 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك
أولئك في ضلال بعيد. الف لام را. ای پیغمبره، دا یو کتاب دی چې موږ ستا لوري ته نازل کړی دی ترڅو چې ته خلق له ترږمیو نه راوباسې، رڼا ته یې راولي د هغو د رب په توفیق سره، د هغو خدای لارې ته چې زورور او په خپل ذات کې په خپل ستایل شوی دی او د ځمکې او آسمانونو د ټولو هستیو څښتن دی او سخته تباه کوونکې سزا ده د هغو حق نه منونکو لپاره چې د دنیا ژوند ته په آخرت باندې ترجیح ورکوي. د الله له لارې نه خلک منع کوي او غواړي چې دغه لاره د هغو د هیلو سره سمه کږه شي. دا خلک په ګمراهۍ کې ډیر لرې تللي دي. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. مونږ چې د خپل پیغام رسولو لپاره هر کله کوم پیغمبر لېږلی دی هغه ته مو هماغه د خپل قوم په ژبه پیغام ورکړی دی ترڅو چې هغه په ښه شان په روښانه توګه هغوی په خبره پوه کړي. بیا چې د الله چاته خوښه شي ګمراه کوي او چاته چې خوښه شي سمه لاره ورښيي. هغه برلاسی او د حکمت څښتن دی. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. موږ له دې نه مخکې موسی علیه السلام هم له خپلو نښانو سره لېږلی دی. هغه ته هم موږ حکم کړی و چې خپل قوم له ترږمیو نه رڼا ته راوباسه او هغو ته د الهي تاریخ د درس اخیستنې وړ پیښو په اورولو سره نصیحت وکړه. په دغو پیښو کې د هر هغه چا لپاره سترې نښانې دي چې صبر او شکر کوونکي دي. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هغه وخت یاد کړه چې موسی علی السلام خپل قوم ته وویل د الله هغه ښېګڼه په یاد ولرئ چې هغه پر تاسې کړې ده. هغه تاسې له فرعونیانو نه وژغورلی چې تاسې سخت ربړولی، ستاسې هلکانې وژل او ستاسې ښځې ژوندۍ ساتلي. په دې کې ستاسې د رب له لوري لوی ازمویښت و. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. او په یاد ولرئ ستاسې رب خبردار کړي وي چې که تاسې شکر وباسئ نو پر تاسې به لا زیاته پیرزوینه وکړم او که د نعمت ناشکري وکړئ نو زما سزا ډیره سخته ده. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. او موسی وویل چې که تاسې کافر شئ او د ځمکې ټول اوسیدونکي هم کافر شي نو الله بې نیازه او په خپل ذات کې خپله ستایل شوی دی. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. آیا تاسو ته د هغو قومونو حالات نه دي رسیدلي چې له تاسو نه مخکې تیر شوي دي؟ د نوح قوم، عادیان، سمودیان او د هغو وروسته راتلونکي ډیر قومونه چې د هغو شمیر یوازې الله ته معلوم دی.
د هغو پیغمبران چې کله هغو ته روښانه خبرو او ښکارا څرګندو نښانو سره راغلل نو هغو خپلې ګوتې په خولو کې ونیولې او ویې ویل چې له کوم پیغام سره چې تاسې لیږل شوي یاست موږ هغه نه منو او د کوم شي لوري ته چې تاسې بلنه راکوئ د هغه له پلوه موږ په سخت اندېښناک شک کې لوېدلي یو. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. د هغو پیغمبرانو وویل آیا د خدای په باب شک دی چې د آسمانونو او ځمکې پیدا کوونکی دی؟ هغه تاسې ته بلنه درکوي تر څو چې ستاسې ګناهونه وبخي او تاسې ته تر یوې ټاکلې نیټې پورې مهلت درکړي. هغو ځواب ورکړ تاسې نور څه نه یئ مګر همغسې انسانان لکه چې مونږ یو. تاسې غواړئ مونږ د هغو هستیو له بندګۍ نه منع کړئ چې د هغو بندګي له پلار نیکه راهیسې کیږي. ښه نو راوړئ کوم څرګند سند. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. د هغو پیغمبرانو هغو ته وویل په رښتیا سره چې موږ نور څه نه یو مګر ستاسې په څیر انسانان، خو الله چې کله له خپلو بندګانو نه په چا باندې وغواړي احسان کوي او دا زموږ په واک کې نه ده چې تاسې ته کوم سند راوړو. سند خو یوازې د الله په اذن سره راتلی شي او په همغه الله باندې د مؤمنان توکل وکړي. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. او موږ ولی پر الله توکل نکړو په داسې حال کې چې د ژوند په لارو هغه موږ ته لارښوونه کړې ده؟ تاسې چې موږ ته کوم کړاوونه رسوي موږ به پر هغو صبر وکړو او توکل کوونکو ته پکار ده چې پر الله توکل وکړي. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. په پای کې منکرانو خپلو پیغمبرانو ته وویل چې یا به تاسې بیرته زموږ په دین کې داخلیږئ که نه نو موږ به تاسې له خپل هیواد نه وباسو. په دې وخت کې د هغو رب هغو ته وحی ولېږله چې موږ به دغه ظالمان هلاک کړو او له هغو وروسته به تاسې په ځمکه کې میشته کړو. دا د هغه چا مکافات دی چې زما په حضور کې له ځواب ویلو نه ویره لري او زما د عذاب له اخطار نه ډارېږي. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. هغو فیصله غوښتې وه نو دغسې د هغو فیصله وشوه او د حق هر جابر دښمن په مخ وخوړله. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. بیا پس لدین وړاندې د هغه لپاره دوزخ دی، هلته به هغه ته د وینو زو غوندې د څښلو اوبه ورکړی شي چې په سختۍ سره به له ستوني څخه د هغو د تېرولو هڅه وکړي او په ډېره سختۍ سره به تېرې کړی شي. مرګ به له هره پلوه پر هغه خور شي مګر هغه به ونه مري
او وړاندې به یو سخت عذاب هغه ته سترګې په لاره وي. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. کوم خلک چې په خپل رب کافر شوي دي د هغو د عملونو مثال د هغو ایرو په شان دی چې هغه د یوې طوفاني ورځې بړبوکۍ الوزولي وي. هغوی به د خپلو کړو وړو هیڅ میوه ونشي موندلی. همدا انتهایی ورکاوی دی. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. آیتن نویني چې الله د آسمانونو او ځمکې پیدایښت په حق باندې درولی دی. که هغه وغواړي نو تاسې به له منځه یوسي او یو نوی مخلوق به ستاسې په ځای راولي. دغه کار هغه ته هیڅ ګران نه دی. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. او دا خلق چې کله ټول یو ځای د الله په وړاندې څرګند شي نو په هغه وخت کې به له دوی نه هغه کسان چې په دنیا کې کمزوري وو هغوی به هغو کسانو ته چې لوی کوله ووایي په دنیا کې موږ ستاسې پیروان. اوس آیا تاسې د الله له عذاب نه زموږ د ژغورلو لپاره څه کولی شئ؟ دوی به ووایي که الله موږ ته هدایت کړی وای نو موږ به هم تاسو ته لارښوونه کړې وای. اوس خو یو شان ده که موږ سرټکونه او بېصبري وکړو یا صبر په هر حال زموږ د ژغورنې څه لاره نشته. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. او کله چې فیصله وکړای شي نو شیطان به ووایي حقیقت دا دی الله چې له تاسو سره کومې وعدې کړې وي هغه ټولې رښتینې وي او ما چې څومره وعدې وکړې له هغو نه مې یوه هم پوره نه کړه. زما پر تاسې څه زور نه و. ما له دې نه پرته نور څه نه دي کړي چې د خپلې لارې په لوري مې تاسې ته بلنه درکړه او تاسې زما بلنې ته لبیک ووایي. اوس پر ما پړه مه اچوئ، خپل ځانونه پړه وګڼئ. دلته نه زه ستاسې فریاد ته رسېدی شم او نه تاسې زما فریاد ته. له دې نه مخکې چې تاسې زه په خدایي کې شریک ګرځولی وم زه له هغې نه بریء الذمه یم. د داسې ظالمانو لپاره خو په یقیني ډول دردناکه سزا ده. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. د دې پر خلاف کوم کسانو چې په دنیا کې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي هغوی به په داسې باغونو کې ننویستل شي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به هغوی د خپل رب په حکم سره د تل لپاره اوسي او هلته به د هغو هرکلی د سلامتیا په مبارکۍ ویلو سره وشي. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في
السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. آیاتن نګوري چې الله د سپېڅلې کلمې مثال کوم شی ښودلی دی. د هغې مثال داسې دی لکه یوه ښه ذات لرونکې ونه چې د هغې ریښې په ځمکه کې خښې شوي دي او څانګې تر اسمانه رسېدلي دي. هغه په هر وخت کې د خپل رب په حکم سره خپلې میوې راوړي. دا مثالونه الله د دې لپاره بیانوي چې خلک ورڅخه درس واخلي. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. او د ناولې کلمې مثال دی وی بدذاتې ونې په څیر دی چې د ځمکې له مخ نه راویستل شوي غورځول کېږي. د هغې لپاره هیڅ محکم والی نشته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله ایمان راوړونکو ته په دنیا او آخرت دواړو کې د یوې ثابتې وینا پر بنسټ ثبات په برخه کوي او الله ظالمان گمراه کوي. د الله واک دی چې څه غواړي کوي. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. تا هغه خلک ولیدل چې هغوی د الله نعمت وموند او هغه د نعمت په ناشکرۍ سره بدل کړ او له خپل ځان سره خپل قوم هم د هلاکت په کور کې وغورځاو، یعنی دوزخ چې په هغه کې به هغوی ننوځي او هغه د استوګنې ډیر بد ځای دی. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. او د الله یو څه سیالانې وټاکل تر څو چې هغوی دوی د الله له لارې نه بېلارې کړي. دوی ته ووایه ښه ده خوندونه واخلئ، په پای کې ستاسې ورګرځېدل دوزخ دی. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ای پیغمبره زما کوم بندگانو چې ایمان راوړی دی هغو ته ووایه چې لمونځ قایم کړي او څه چې موږ هغو ته ورکړي دي له هغو څخه د خیر په لاره کې په پټه او ښکاره لګښت وکړي مخکې له دې نه چې هغه ورځ راشي چې په هغې کې به نه اخیستل او خرڅول وي او نه به د خپلوي پالنه وشي. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. الله خو همغه دی چې هغه ځمکه او اسمانونه پیدا کړل او له اسمانه یې اوبو ورولې بیا یې د هغو په وسیله تاسې ته د روزي رسولو راز میوې پیدا کړې. هغه کښتۍ ستاسې لپاره په کار واچوله چې په سمندر کې د هغه په حکم روانه شي او سیندونه یې ستاسې لپاره په کار واچول. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. غل مر او سپوږمۍ ستاسې لپاره په کار واچول چې د قانون تابع چلیږي او شپه او ورځ ستاسې لپاره په کار واچوله. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هغه ټول هغه څه تاسې ته درکړل چې تاسې وغوښتل. که تاسې وغواړئ چې د الله نعمتونه وشمیرئ نو شمیرلی نه شئ.
حقیقت دا دی چې انسان ډیر بې انصاف او ناشکره دی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یاد کړه هغه وخت چې ابراهیم دعا کړې و چې پروردګار دا ښار د امن ښار وګرځوه او ما او زما اولاد له بت پرستۍ نه وساته. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. پروردګار دغه بوتانو زیاتره خلک په گمراهۍ کې اچولي چې څوک زما په کړن لار لاړ هغه زما دی او څوک چې زما په خلاف کړن لار غوره کړي نو په یقیني ډول ته بخښونکی مهربان. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. پروردګار ما په یو بې اوبو وښو ناو کې د خپل اولاد یوه برخه ستا د محترم کور تر څنګ ویشته کړه. پروردګار دا ما د دې لپاره کړي دي چې دا خلک دلته لمونځ قایم کړي نو ته د خلکو زړونه د دوی په تلوسه کړه او ته دوی ته د خوراک میوې ورکړه ښایي چې دوی شکر ویستونکي شي. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. پروردګار ته پر هغه څه چې مونږ یې پټوو یا یې څرګندوو پوهیږي او په رښتیا سره له الله څخه هیڅ شی نه په ځمکه کې پټ دی نه په آسمانونو کې. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. د هغه خدای شکر دی چې هغه ماته په دې زوړوالي کې اسماعیل او اسحاق غوندې زامن راکړل. حقیقت دا دی چې زما رب ارومرو د دعا اورېدونکی دی. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ای زما پروردگار ما د لمونځ قایمونکی وګرځوه او زما له اولاد نه هم داسې خلک را پورته کړه چې دغه عبادت ادا کړي. پروردگار زما دعا قبول کړه. پروردگار ما زما مور پلار او ټول مؤمنانو ته په هغه ورځ بخښنه وکړه چې حساب برپا وي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. اوس چې دغه ظالمان څه کوي ته الله له هغو نه غافل مه ګڼه. الله خو دوی د هغې ورځې لپاره ځنډوي چې کله دا حالت وي چې سترګې تیغې رډې پاتې وي سرونه نیغ نیونکي به په تیښته وي پورته لوري ته به شخ کتل وي او زړونه به الوزي. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. اے محمد صلی الله علیه وسلم ته دوی له هغې ورځې نه ویروه چې کله دوی ته عذاب راشي په هغه وخت کې به
دغه ظالمان وایي چې ای زمونږ ربه مونږ ته لږ غوندې نور مهلت راکړه، مونږ به ستا دعوت لبیک ووایو او د پیغمبرانو پیروي به وکړو. خو دوی ته به په څرګند ډول ځواب ورکړی شي چې آیا تاسې همغه خلک نه یي چې له دې نه مخکې مو په قسمونو خوړلو ویل چې مونږ هیڅکله زوال نه لرو؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. په داسې حال کې چې تاسې د هغو قومونو په کلیو کې اوسېدلی چې هغو په خپله په ځان ظلم کړی او کتلې مو چې مونږ له هغو سره څه چلند وکړ او د هغو د مثالونو پر راوړلو مونږ تاسې پوهولي هم وی. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هغو خپل ټول د سیسې په کار واچولې، خو د هغو د هرې د سیسې خنثی کول الله سره و، که څه هم چې د هغو چلونه داسې قوي و چې غرونه به پرې له ځایه بې ځایه شي. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. نو ای پیغمبره ته هیڅکله دا ګمان مه کوه چې الله به په کوم وخت کې له خپلو پیغمبرانو سره د کړو وعدو پر خلاف کار وکړي. الله زورور او غچ اخیستونکی دی. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. دوی له هغې ورځې نه وویروه چې کله ځمکه او اسمانونه بدل او له یو څه نه بل څه جوړ کړی شي او ټول به د یو قهار خدای په وړاندې څرګند حاضر شي. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. په هغه ورځ به ته مجرمان وګوري چې په زنځیرونو کې به یې لاسونه پښې کلکې تړلي وي، د قیر جامې به یې اغوستې وي او د اور شغلې به د هغو پر مخونو خورېدونکي وي. دا به ځکه داسې وي چې الله هر تنفس کوونکي ته د هغه د کړو وړو بدله ورکړي. د الله په حساب اخیستلو کې څه ځنډ نه راځي. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. دا د ټولو انسانانو لپاره یو پیغام دی او دا د دې لپاره لیږل شوی دی چې هغوی د ده په وسیله خبردار کړی شي او هغوی وپوهیږي چې په حقیقت کې خدای صرف یکی یو دی او څوک چې پوهه لري هغوی متوجه شي. د الحجر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 15مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 9 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الف لام را دا د الهی کتاب او څرګندونکي قرآن آیاتونه دي. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لري نه ده چې هغه وخت راشي چې همغه خلک چې نن د اسلام د دعوت له منلو نه انکار کړی دی په پکیمانتیا سره وایي چې کاشکې موږ د تسلیم سرخ کته کړی وای. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. پرېږده دوی چې وخوري وڅښي او خوندونه واخلي او دروغجنې هیلې په هیره کې واچي. ډېر ژر به دوی ته معلومه شي. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. موږ
مونږ چې له دینه مخکې هره سیمه هلاکه کړې ده د هغې لپاره مو د عمل یو ټاکلی مهلت لیکلی و. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. هیڅ قوم نه له خپل ټاکلي وخت نه مخکې هلاکېدی شي نه له هغه نه وروسته پرېښودل کېدی شي. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. دوی وایي ای هغه سړی چې ذکر یعنی قرآن در باندې نازل شوی دی ته په رښتیا سره لیونی یې. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. که ته رښتونه یې نو زموږ په وړاندې دې په رښتې ولې رانهوستلې. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. مونږ په رښتیا هسې نه نازلوو هغوی چې کله کوزیږي نو له حق سره کوزیږي او بیا خلکو ته مهلت نه ورکول کیږي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. پاتې شو دا ذکر یعنی قرآن دا مونږ نازل کړی دی او مونږ په خپله د دې ساتندویان یو. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ای محمد صلی الله علیه وسلم مونږ له تا نه مخکې په ډېرو تېرو شو قومونو کې پیغمبران لیږلي دي. هېڅکله داسې نه ده شوي چې هغو ته کوم پیغمبر راغلی وي او هغوی ورپورې مسخرې نه وي کړي. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. د مجرمانو په زړونو کې خو مونږ دغه ذکر همدغسې د سیخانو په څیر ټومبو هغوی پرې ایمان نه راوړي. له پخوا نه د دغه ډول خلکو همدا کړنلاره ده. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. که مونږ پر هغو باندې د آسمان کومه دروازه پرانیستې وای او هغوی پر رڼا ورځ پکې ختلې هم وای بیا به همدا ویل چې زموږ سترګې غولول کیږي بلکې پر مونږ کوډې شوي. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. دا زموږ چار جوړونه ده چې په آسمان کې مونږ ډېرې محکمې کلاګانې جوړې کړې او هغه مو د نندارچیانو لپاره ښایسته کړي دي او له هر رټل شوي شیطان څخه مو هغه خوندي ساتلي دي. هیڅ یو شیطان هغو ته لاره نشي موندلی مګر دا چې څه په پټه چلول غوږ وباسي او کله چې هغوی په پټه چلول د غوږ نیولو هڅه کوي نو یوه روښانه پلوشه یې تعقیبوي. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. مونږ ځمکه غوړولې په هغې کې مو غرونه نصب کړي په هغې کې مو هر ډول شنیلي په ټاکلې موزون اندازه راټوکولي. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. او په هغې کې مو د ژوند وسایل برابر کړي ستاسې لپاره هم او د هغو زیاتره مخلوقاتو لپاره هم چې تاسې د هغو روزي رسونکي نه یئ. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هیڅ شی داسې نشته چې د هغه خزانې له موږ سره نه وي او موږ چې هر شی نازلوو په یوه ټاکلې اندازه کې نازلوو. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء
أعطيناكموه وما أنتم له بخازنين. باردارون کی بادونه مونږ لیږو، بیا له اسمانه اوبو ورو او په هغو اوبو سره تاسې خړوبه کوو. د دې زیرمې خزانه داران تاسې نه یاست. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ژوند او مرګ مونږ ورکوو او همدا مونږ د ټولو شیانو وارث یو. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. له تاسې نه مخکې چې کوم خلک تیر شوي دي هغوی هم مونږ وینو او وروسته راتلونکي هم زمونږ تر نظر لاندې دي. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. په باوري ډول به ستا رب دغه ټول را پاڅوي، هغه حکیم هم دی، عالم هم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. مونږ انسان د بویناکې خټې له وچکو دوړي نه پیدا کړ. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. او له هغه نه مخکې مونږ پیریان د اور له شغلې نه پیدا کړي. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. او هغه وخت یاد کړه چې ستا رب پرښتو ته وویل چې زه د بویناکې خټې له وچکو دوړي نه یو بشر پیدا کوم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. کله چې زه هغه بشپړ کړم او له خپلې روح نه یو څه پکې پوکړم نو تاسې ټول د هغه په وړاندې په سجده پرېوځئ. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. نو ټولو پرښتو سجده وکړه بې له ابلیس نه چې هغه د سجده کوونکو له ملګرتیا نه انکار وکړ. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. پروردګار پوښتنه وکړه ای ابلیسا پر تا څه وشول چې تا له سجده کوونکو سره ملګرتیا ونه کړه؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هغه وویل زما دا کار نه دی چې زه دغه بشر ته سجده وکړم چې تا هغه د بویناکې خټې له وچکو دوړي څخه پیدا کړی دی. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. پروردګار وفرمایل ښه ده ته له دې ځایه وځه ځکه چې ته رټل شوی او اوس د جزا تر ورځې پورې پر تا لعنت دی. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. هغه عرض وکړ زما پروردګاره چې دا خبره ده نو ته ماته تر هغې ورځې پورې مهلت راکړه چې ټول انسانان دوهم ځل راپاڅول شي. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الله فرمایل ښه ده تا ته تر هغې ورځې پورې مهلت دی چې د هغې وخت مونږ ته معلوم دی. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هغه وویل زما پروردګاره څنګه چې تا بې لارې کړم په همغه شان به اوس زه په ځمکه کې د دوی لپاره د غولونکو وسایلو په وړاندې کولو دوی ټول بې لارې کړم پرته ستا له هغو مخلصو بندګانو څخه چې تا هغوی له دوی نه خالص کړي وي. قال هذا صراط علي مستقيم. الله وفرمایل دا هغه لار ده چې سم مسیخه ما ته رارسېدلې ده. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين.
بېشکه څوک چې زما رښتیاني بندگان دي پر هغو به ستا زور نه رسیږي. ستا زور به یوازې پر هغو بې لارې شوو خلکو باندې ورسیږي چې ستا پیروي وکړي او د هغو ټولو لپاره د دوزخ اخطار دی. دا دوزخ چې د ابلیس پیروانو ته اخطار ورکړ شوی دی 7 دروازې لري. د هرې دروازې لپاره له هغو نه یوه برخه خاص کړای شوې ده. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. د دې پر خلاف پرهیزګاران به په باغونو او چینو کې وي او هغو ته به وویل شي چې دې ته ورننوځئ له سلامتیا سره بې ویرې او بې خطره. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. د هغو په زړونو کې که لږ ډېره کینه وي هغه به موږ ترېنه وباسو. هغوی به په خپلو منځو کې لکه ورونه یو بل ته مخامخ پر تختونو باندې کینی. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هغو ته به نه هلته څه کړاو ورسیږي او نه به له هغه ځایه وویستل شي. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ای پیغمبره زما بندگانو ته خبر ورکړه چې زه ډیر ښه بخښونکی او مهربان یم خو د دې ترڅنګ زما عذاب هم ډیر دردناک عذاب دی. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. او دوی ته لږ شان د ابراهیم علیه السلام د میلمنو قصه واوروه. کله چې هغوی هغه ته راغلل او ویې ویل پر تا دې سلام وي نو ابراهیم وویل موږ له تاسې نه ویریږو. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. هغو ځواب ورکړ مه ویریږه موږ تا ته د یو پوه هلک زیری درکوو. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. ابراهیم علیه السلام وویل آیا تاسې په دې زوړوالي کې ماته د اولاد زیری راکوئ؟ لږ فکر وکړئ دا څنګه زیری ماته راکوئ؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. هغو ځواب ورکړ موږ تا ته په حق زیری درکوو تاسې نا امیده کیږئ مه. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ابراهیم علیه السلام وویل د خپل رب له رحمت نه خو ګمراهان نا امیده کیږي. قال فما خطبكم أيها المرسلون. بیا ابراهیم علیه السلام پوښتنه وکړه ای د خدای استازو هغه څه خبره ده چې تاسې ورته راغلي یاست؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. وویل مونږ یو مجرم قوم لوري ته لیږل شوي یو یوازې د لوط علیه السلام کورنۍ مستثنا ده. هغوی ټول به مونږ وژغورو پرته د هغه له میرمنې چې د هغې په باب الله فرمایي چې مونږ مقدره کړې ده چې هغه به له بیرته پاتې کېدونکو څخه وي. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. بیا کله چې دغه استازي لوط ته ورسېدل نو هغه وویل تاسې ناشنا ښکارېږئ. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.
هغه جواب ورکړ نه، بلکې موږ له همغه څه سره درته راغلي یو چې د هغه په راتګ کې دغه خلک شکمن. موږ تا ته رښتیا وایو چې موږ له حق سره تا ته راغلي یو. نو اوس چې د شپې یو څه برخه پاتې شي، ته له خپلې کورنۍ سره ووځه او په خپله د هغو شاته ځه. له تاسې نه د هیڅوک شاته نه ګوري، سم سیخه هغې خواته لاړ شي چې تاسې ته حکم کیږي. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. او هغه ته موږ خپله دغه فیصله ورسوله چې د سهار راختلو سره به د دغو خلکو بنیاد غوڅ کړی شي. يستبشرون. په دې ترڅ کې د ښار خلک د خوښۍ په څپو کې ډوب د لوط علیه السلام په کور وختل. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. لوط علیه السلام وویل ورونو دوی زما میلمانه دي، ما مه شرموئ، له الله نه وویریږئ، ما مه رسوا کوئ. قالوا أولم ننهك عن العالمين. هغه وویل آیا موږ په وار وار ته نه یې منع کړی چې د ټولې نړۍ ټیکهداري مه کوه؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لوط په بېوسۍ سره وویل که تاسې څه مشروع کار کول غواړئ نو دغه زما لوڼې شته. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ستا په روح قسم ای پیغمبره، په هغه وخت کې پر هغو یوه نیشه غوندې راغلې وه چې په هغې کې هغوی له سده وتلي وو. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. په پای کې د لمر څرک سره سم هغوی یوې قوي چاودنې ونیول او موږ هغه سیمه پر بل مخ نسکوره کړه او پر هغو باندې مو د پخې شوې خټې د تیږو باران ووراو. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. په دې پیښه کې د پوه زیرکو خلکو لپاره سترې نښانې دي. وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. او هغه سیمه چې هلته دا واقعه پیښه شوې وه په لویه لاره کې واقع ده. په هغې کې د عبرت درس دی د هغو خلکو لپاره چې د ایمان خاوندان دي. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. او د ایکې خلک هم ظالمان، نو ګوره چې موږ له هغو نه غچ واخیست او د دغو دواړو قومونو ورانې شوي سیمې په لویه ښکاره لاره پرتې دي. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. د هجر خلکو هم پیغمبران دروغجن ګڼلي وو. موږ هغو ته خپل آیاتونه ولیږل، خپلې نښانې مو هغو ته وښودلې، خو هغو هر څه له نظره وغورځول. هغوی غرونه توږل، کورونه یې جوړول او په خپل ځای بیخي بې تشویشه او ډاډه وو. فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. په پای کې یوې قوي چاودنې هغوی سهار مهال ونیول او د هغو ګټلې هغو ته هیڅ په درد ونه خوړله. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. مونږ ځمکه او اسمان او د هغو ټولې هستۍ له حق نه پرته په بل کوم بنسټ باندې نه دي پیدا کړي
او د پریکړې ساعت یعنی قیامت ارومرو راتلونکی دی. نو ای محمد صلی الله علیه وسلم ته دغه خلکو پر بابیزه چارو له شریفانه تیریدنې څخه کار واخله. په یقین ډول ستا رب د ټولو هستونکی او په هر څه پوهیږي. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. مونږ ته و داسې آیاتونه یعنی د فاتحې د سورې او آیاتونه مو درکړي دي چې د بیا بیا تکرارولو وړ دي او تا ته مو ستر قرآن درکړی دی. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. ته هغه دنیوي ګټو ته سترګې ماړوه چې موږ له دوی څخه بیلابیلو خلکو ته ورکړي دي او موږ د دوی پر حال باندې خپل زړه ځوروه. دوی پرېږده د مؤمنانو خواته پاملرنه وکړه او نه منونکو ته ووایه چې زه خو ښکاره څرګند اخطار ورکوونکی یم. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. دا هماغه شان اخطار دی لکه چې مونږ هغه تفریقه چونکو ته لیږلی و چې هغو قرآن ټوټې ټوټې کړی دی. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نو قسم دی ستا په رب مونږ به ارومرو له دوی ټولو نه پوښتنه وکړو چې تاسې څه کړي دي. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. نو ای پیغمبره د کوم شي چې تا ته حکم کیږي هغه په لوړ آواز ووایه او د مشرکانو یو بڅری پروا مه کوه. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ستا له لوري موږ د هغو ملنډو وهونکو څخه د غچ اخیستلو لپاره کافي یو چې له الله سره بل څوک هم خدای ګرځوي. ډېر ژر به دوی ته حقیقت معلوم شي. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مونږ ته معلومه ده چې کومې خبرې چې دوی په تا پورې کوي په هغو سره ستا زړه ته خفګان رسیږي. د دې علاج دا دی چې د خپل رب له حمد سره د هغه تسبیح ووایه، د هغه په وړاندې سر په سجده ښکته کړه او تر هغه وروستي ساعت یعنی مرګ پورې د خپل رب بندگی کوه چې د هغه راتګ یقیني دی. اوس را رسیږو د النحل مبارکې سورې ته چې د قرآن عظیم الشان 14مه سوره ده. په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 125 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. د الله فیصله راغله، اوس د هغې لپاره تلوار مه کوئ. هغه پاک دی او له هغه شرک نه پورته او لوړ دی چې دوی یې کوي. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هغه دغه روح چې په خپل کوم بنده باندې وغواړي په خپل حکم سره د پرښتې په وسیله نازلوي. له دې لارښوونې سره چې خلک وپوهیږي چې له ما څخه پرته هیڅوک ستاسې معبود نشته، نو تاسې یوازې له ما نه وویریږئ. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. هغه آسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړي دي.
هغه له هغه شرک نه ډیر پورته او لوړ دی چې دوی یې کوي. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هغه انسان له لږ غوندې نطفې نه پیدا کړ او تر نظر لاندې په څرګند ډول هغه نه یو جګړه مار موجود جوړ شو. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. هغه څاروي پیدا کړي چې په هغو کې ستاسو لپاره پوښاک هم دی او خوراک هم او ډول ډول نورې ګټې هم. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. په هغو کې ستاسو لپاره ښکلا ده چې سهار د څرولو لپاره لیږئ او ماښام یې بیرته راولئ. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. هغه ستاسو درانده پیټي تر داسې ځایونو پورې وړي چې هلته یې تاسو له ډېر ربړ ګاللو نه پرته نشئ رسولی. حقیقت دا دی چې ستاسو رب ډېر زیات خواخوږی او مهربان دی. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هغه آسونه قچرې او خره پیدا کړي تر څو چې تاسو پرې سپاره شئ او هغه ستاسو د ژوند د ښکلا وګرځي. هغه نور ډیر شیان ستاسو د ګټې لپاره پیدا کوي چې تاسو ورباندې پوه قدر هم نه یاست. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. او هماغه الله د سمې لارې ښودلو ذمهوار دی په داسې حال کې چې کږې لارې هم شته. که هغه غوښتي وای نو تاسو ټولو ته به یې لارښوونه کړې وه. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هماغه ذات دی چې ستاسو لپاره له اسمانه اوبه ورولي چې په هغو سره تاسو په خپله هم خړوبېږئ او ستاسو د څارویو لپاره هم چاره برابرېږي. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هغه د دغه اوبو په وسیله کښتونه را زرغونوي او زیتون، خرما، انګور او نور راز میوې پیدا کوي. په دې کې د هغو خلکو لپاره یوه ستره نښانه ده چې غور او فکر کوي. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هغه ستا د ښېګڼې لپاره شپه او ورځ او لمر او سپوږمۍ په کار اچولي دي او ټول ستوري هم د همغه په حکم په کار اچول شوي دي. په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې له پوهې نه کار اخلي. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. او دا چې هغه ستاسو لپاره په ځمکه کې ډېر رنګارنګ شیان پیدا کړي دي. په دې کې هم د هغو خلکو لپاره ارومرو نښانه ده چې درس اخیستونکي دي. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هماغه ذات دی چې ستاسو لپاره سمندر په کار اچولی دی تر څو چې تاسو له هغه نه لمدې او تازه غوښې راواخلئ ویې خورئ او له هغه نه د ښایست هغه شیان راوباسئ چې تاسو یې اغوندئ. تاسو ګورئ چې بیړۍ د سمندر سینه څیروي پکې ځي. دا هر څه د دې لپاره دي چې تاسو د خپل رب فضل ولټوئ
او د هغه شکر ویستونکي شي. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. هغه په ځمکه کې د غرونو میخونه ټک وهل تر څو چې ځمکه پر تاسو ونه څرخیږي. هغه سیندونه وبهول او تخلیفي لارې جوړې کړې تر څو چې تاسو هدایت ومومئ. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هغه په ځمکه کې لارښوونکي نښانې وضع کړې او په ستورو باندې هم خلک لاره مومي. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. بل آیا هغه څوک چې پیدا کوي او هغه څوک چې هیڅ هم نه پیدا کوي دواړه یو شان دي؟ آیا تاسو پاملرنه نه کوئ؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. که تاسو د الله د نعمتونو شمیرل وغواړئ نو نه شئ شمیرلی. حقیقت دا دی چې هغه ډیر بخښونکی او مهربان دی. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. په داسې حال کې چې هغه ستاسو له ښکارونه هم خبر دی او له پټو نه هم. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. او هغه نور هستی چې له الله نه پرته خلق بلی یعنی پرستش کوي هغوی د هیڅ شي پیدا کوونکي هم نه دي بلکې په خپل مخلوق دي. اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. مړه دي نه ژوندي او هغو ته هیڅ معلومه نه ده چې هغوی به کله دوهم ځل ژوندي را پاڅول شي. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ستاسو خدای یوازې همدا یو خدای دی. خو کوم خلک چې آخرت نه مني د هغو په زړونو کې انکار ځای نیولی دی او هغوی په غرور کې لویدلي دي. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. الله په یقیني ډول د دوی پر ټولو کړو وړو پوهیږي په پټو هم او په ښکارو هم. هغه هیڅکله هغه خلک نه خوښوي چې د نفس په غرور کې اخته وي. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. او کله چې څوک له هغو نه پوښتنه کوي چې ستاسو پروردګار څه نازل کړي دي نو وایي د پخوانیو وختونو دروغجنې کیسې دي. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. دغه خبرې هغوی د دې لپاره کوي چې د قیامت په ورځ خپل پیټه هم پورته کړي او ورسره یو څه د هغو خلکو پیټه هم یو ځای کړي چې دوی هغوی د جهالت په اساس بیلاری کوي. آگاه اوسئ بد دی هغه څه چې دوی په غاړه اخلي. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. له دوی نه مخکې هم ډیرو خلکو د حق د ذلیل ښودلو لپاره همداسې دسیسې جوړې کړي دي خو ګوري چې الله د هغو د دسیسو کلا له بیخه ونړوله او د هغې چت له پاسه پر هغو راوغورځېده او له داسې لوري پر هغو عذاب راغی چې له هغه لوري د راتګ ګمان قدر هم نه و. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين.
بیا د قیامت په ورځ به الله هغوی خوار او رسوا کړي او هغو ته به ووایي راوښایاست اوس چیرته دي زما هغه شریکان چې د هغو لپاره تاسې د حق له پلویانو سره په جګړه وئ کوم خلکو چې په دنیا کې علم درلوده هغوی به ووایي نن د کافرانو لپاره رسوایی او بدمرغي ده. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. هو د هغو کافرانو لپاره چې پر خپلو ځانونو باندې په ظلم کولو سره چې کله د پرښتو په لاسونو کې راګیریږي نو له سرغړونې پرته سمدلاسه روغه جوړه وړاندې کوي یعنی تسلیمیږي او وایي مونږ خو کوم قصور یعنی بد عمل نه کوو. پرښتې ځواب ورکوي څنګه مو نه کوو الله تعالی ستاسې له کړو وړو نه ښه خبر دی. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. اوس زی د دوزخ په دروازو نه نوځي همالته د تل لپاره ستاسې اوسېدل دي نو حقیقت دا دی چې د لویي کوونکو لپاره ډېر ناکاره استوګنځی دی. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لبل پلوا کله چې له خدای ویریدونکو یعنی پرهیزګارو خلکو نه پوښتنه کیږي چې دا څه شی دی چې ستاسې د رب له لوري نازل شوی دی نو هغوی ځواب ورکوي چې ډېر ښه شی یعنی خیر نازل شوی دی. د دغه راز نیکو کارانو لپاره په دې دنیا کې هم ښېګڼه ده او د آخرت کور خو ارومرو د دوی لپاره ډېر غوره دی. ډېر ښه کور دی د پرهیزګارانو د تل اوسېدو جنتونه چې په هغو کې به ننوځي لاندې به ترېنه ویالې بهیږي او هر څه به هلته کټ مټ د هغو د هیلو سره سم وي. دا مکافات الله خدای ویریدونکو ته ورکوي. هغو خدای ویریدونکو ته چې کله پرښتې د سپېڅلتیا په حالت کې د هغو ساګانې اخلي نو وایي سلام دی وي پر تاسې د خپلو عملونو په بدل کې ځئ لاړ شئ جنت ته. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اے محمد صلی الله علیه وسلم اوس چې دغه خلک انتظار باسي نو له دې پرته اوس نور څه پاتې شوي دي چې پرښتې راشي یا ستا د رب فیصله صادره شي. دغسې سپین سترګي له دوی نه مخکې ډېرو خلکو کړې ده بیا چې له هغو سره څه وشول هغه پر هغو باندې د الله ظلم نه و بلکې د هغو خپل ظلم و چې هغو په خپله په ځان وکړ. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. د هغو د کړو وړو مفاسد په پای کې د هغو په لمن کې ولوېدل او هماغه څه پر هغو مسلط شول چې هغو ورپورې ملنډې وهلې. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.
دغه مشرکان وایي که الله غوښتي وای نو نه به مونږ او نه به زمونږ پلرونو نیکونو له هغه پرته د کوم بل چا عبادت کړی وای او نه به مو د هغه له حکم نه پرته کوم شی حرام ګڼلی وای. همدغسې پلمې له دوی نه مخکې خلکو هم جوړې کړي دي. نو آیا د پیغمبرانو په غاړه له روښانه څرګند پیغام رسولو نه پرته نور څه مسؤلیت هم شته؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. مونږ په هر امت کې یو پیغمبر ولیږه او د هغه په وسیله مو ټول خبردار کړل چې د الله بندګي وکړي او د طاغوت له بندګۍ نه ځان وژغوري. له هغه وروسته له هغو نه چاته الله لارښوونه یعنې هدایت وکړ او په چا باندې ګمراهي مسلطه شوه. نو لږ غوندې په ځمکه کې وګرځئ را وګرځئ وګورئ چې د حق دروغ ګڼونکي له کوم سرنوشت سره مخامخ شول. تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. اے محمد صلی الله علیه وسلم که ته د دوی د لارمیندنې لپاره هر څومره حرصناکي خو الله چې څوک ګمراه کوي بیا هغه ته لاره نه ښیي او له دغه راز خلکو سره هیڅوک مرسته نشي کولی. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دوی د الله په نوم د کلکو قسمونو په خوړلو سره وایي چې الله به هیڅ مړ کېدونکی بیا ژوندی راپا نه څوي. ولې به یې نه راپاڅوي؟ دا خو یوه وعده ده چې د هغې ترسره کولو هغه په خپل ځان واجب کړی دی خو زیاتره خلک نه پوهېږي. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. او داسې کېدل د دې لپاره ضروري دي چې الله دوی ته هغه حقیقت روښانه کړي چې د هغه په باب دوی اختلاف کوي او د حق منکرانو ته څرګنده شي چې هغوی دروغجن. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. پاتې شول د دې کېدل نو پر موږ باندې یو شي د منځته راوړلو لپاره له دې نه زیات څه کول نه وي چې هغه ته حکم وکړو شه نو هغه کېږي. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. کوم خلکو چې د ظلم له زغملو نه وروسته د الله په خاطر هجرت کړی دی هغو ته به موږ په همدې دنیا کې ښه استوګنځی ورکړو او د آخرت ثواب خو ډېر لوی دی. کاشکې هغه مظلومان وپوهیږي چې صبر یې کړی دی او د خپل رب په توکل کار کوي چې څه ډول عاقبت د هغو په انتظار کې دی. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اے محمد صلی الله علیه وسلم لتانه مخکې هم چې کله مونږ پیغمبران لیږلي دي د هغو خلکو لوري ته چې مونږ خپل پیغامونه لیږل له سړیو پرته مو بل څه نه دی لیږلی. له باخبرو خلکو نه پوښتنه وکړئ که تاسې په خپله نه پوهیږئ. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. پخوانیو پیغمبرانو ته هم مونږ روښانه نښانې او کتابونه ورکړي لیږلي مو. اوس مو دغه ذکر یعنی کتاب پر تا نازل کړی دی تر څو چې ته خلکو ته هغه ښوونه تشریح او توضیح کړي چې د هغو لپاره نازل کړی شوی دی
او ترڅو خلک په خپل هم غور او فکر وکړي. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. آیا هغه خلک چې د پیغمبر د بلنې پر خلاف ډېرې ناوړې دسیسې په کار اچوي له دې خبرې نه بیخي بېغمه شوي دي چې الله به هغوی په ځمکه کې خښ کړي یا بل داسې کوم لوري نه پرې عذاب راولي چې له هغه لوري نه د هغه د راتګ د هغو وهم او ګمان کې قدر هم نه وي. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. یا هغوی ناڅاپه د ګرځېدو را ګرځېدو په حال کې ونیسي یا په داسې حال کې هغوی ونیسي چې پر هغو باندې په خپله د راتلونکي مصیبت اندېښنه پرته وي او هغوی له هغه نه د ځان ژغورلو په فکر کې وي. هغه چې هر څه کولو غواړي دوی د هغه د بېوسې کولو زور نه لري. حقیقت دا دی چې ستاسې رب ډېر مهربان او بخښونکی دی. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. او آیا دوی د الله کوم پیدا کړی شی هم نه ویني چې د هغه سیوری په څه ډول د الله حضور ته په سجده کولو ښي او کیڼې خواته پرېوځي؟ ټول په دغه ډول د خپلې عاجزۍ څرګندونه کوي. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. په ځمکه او اسمانونو کې چې هر څومره خوځنده مخلوقات دي او هر څومره پرښتې دي ټول د الله په وړاندې سر په سجده دي. هغوی هیڅکله سر نه غړوي. د النحل مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 14مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 128 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 50 آیت څخه اورئ. د دې آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. له خپل رب نه چې د هغو د پاسه دی ویریږي او څه چې ورته حکم کیږي د همغه سره سم کار کوي. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. د الله فرمان دی چې دوه خدایان منیسي، خدای خو ایکی یو دی، نو له ما نه ویریږئ. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي د همغه دي او په خالصه توګه د همغه دین په ټولو کائناتو چلیږي. نو آیا له الله نه پرته تاسې له کوم بل چا نه ویریږئ؟ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. تاسې ته چې هر نعمت در په برخه شوی دی د الله له لوري دی، بیا کله چې پر تاسې کوم سخت وخت راځي نو تاسې په چیغو سره د همغه لوري ته ورځغلئ. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. خو کله چې الله هغه وخت در باندې تیروي نو ناڅاپه له تاسې نه یوه ډله له خپل رب سره نور د هغه د مهربانۍ په شکریه کې شریکوي تر څو چې د الله د لورینې ناشکري وکړي. ښه ده، خوندونه واخلئ، ډېر ژر به درته معلومه شي. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. دوی زمونږ له ورکړی شوې روزۍ نه د هغه چا برخه ټاکي چې د هغو له حقیقت نه خبر نه دي.
په خدای قسم دی چې هرو مرو له تاسې نه پوښتنه وشي چې دغه دروغ تاسې څنګه غوټه کړي وو. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. دوی د خدای لپاره لونی ټاکي سبحان الله او د دوی لپاره هغه څه چې په خپله یې غواړي. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. کله چې له دوی نه یو چاته د لور د زیږېدو زیری ورکول کیږي نو مخې تور اوړي او هغه د وینو غړپ تیروي. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. له خلکو څخه پټ ګرځي چې دغه ناکاره خبر لا اورېدو وروسته به څنګه له چا سره مخامخ شي. فکر کوي چې له شرم سره لور وساتي او که په خاورو کې ومنډي. وګورئ څومره ناوړه حکم دی چې دوی د خدای په باب کوي. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. په ناوړو صفتونو سره د ستایل کېدو وړ خو هغه کسان دي چې په آخرت باور نه لري. پاتې شو الله نو د هغه لپاره خو تر ټولو لوړ صفتونه دي. همغه پر ټولو برلاس او په حکمت کې بشپړه دی. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. که چیرته الله خلق د حقوق په ظلمونو سم د لاس نیولای نو د ځمکې پر مخ به هیڅ ساکخ نه و پاتې. خو هغو ټولو ته تر یو ټاکلي وخت پورې مهلت ورکوي. بیا کله چې هغه وخت راځي نو له هغه پوره یو ساعت هم وړاندې وروسته نشي کېدای. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. نن دغه خلک هغه څه د الله لپاره ټاکي چې د خپل ځان لپاره بدی شي او د دوی ژبې دا دروغ وایي چې د دوی لپاره ښېګڼه ده. د دوی لپاره خو یوازې یو شی دی او هغه د دوزخ اور دی. اروم مرو به تر ټولو مخکې دوی په هغه کې وغورځول شي. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. په خدای قسم دی ای محمد صلی الله علیه وسلم لتانه مخکې هم مونږ ډیرو قومونو ته پیغمبران لیږلي دي او مخکې هم داسې شوي دي چې شیطان د هغو ناوړه کړه وړه هغو ته ښایسته کړل او هغو د پیغمبرانو خبره ونه منله. همغه شیطان نن د دغو خلکو هم سرپرست شوی دی او دوی د دردناک عذاب وړ ګرځېدلي دي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.